لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم مسلمانان ورونو، حاجی صاحبانو مبارکانو، د ځینو مخلصو مسلمانانو په غوښتنه باندې د حج او د عمرې لنډه طریقه تاسې ته بیانوم چې په اسانه طریقه باندې تاسې خپلې عمرې او حجونه ادا کړئ ان شاء الله العزیز. چونکه د موږ تاسې د وطنو خلق اکثره حج تمتع کوي، اگر چې په نزد امام ابي حنیفه رحمه الله حج قران افضل و بهتره ده، ثواب پکې زیات ده، خو چونکې هغې کې تکلیف زیات ده اکثره حاجي صاحبان تمتع حج کوي. نو د تمتع حج لنډه طریقه درته بیانوم انشاء الله. کله چې یو حاجي صاحب د حج په سفر باندې ځي، نو اول وار به دی د عمرې په نیت باندې خپل تیاری وکړي. عمره کې 12 شیانو ته فکر وکړي چې پاتې نسی، چې دې کې مستحب او واجب ټول راځي. اول به که امکان و چې غسل وکړي، دا ډېره بهتره خبره ده، ډېر ثواب پکې زیات ده. غسل دې وکړي، ځان دې ښه پاک کړي، نوکان بریتونه ځان دې ښه پاک کړي. کله چې غسل وکړه، که د غسل امکانات نو اودسې وکړه، اودسې وکړي هم صحیح ده. بیا به د دې نه وروسته خوشبويي په بدن باندې ولګوي، عطر به په بدن باندې ولګوي، دا سنت عمل ده. دریم احرام به وتړي. احرام څادر او لنګ، څادر خو ده، څادر به داسې واغوندي، او لنګ ازار طریقه د اغوستلو ډېره بهترینه طریقه زه تاسې ته وایم چې هم په اوداسه و تشناب ته تګ څملستلو کې، ګرځېدا کې، سفر کې ډېره اساني تاسې ته وي انشاءالله، او د ځان د لڅوالي هم احتمالات پکې ډېر کم دي، او همیشه دپاره په ډېره اسانه طریقه به دی خپل احرام سره ګرځېدلی سي، کېناستلی سي، څملستلی سي، چې چونکې د حج په مراسمو کې ډېر وخت په احرام کې وي، نو دا به ډېره اسانه طریقه دته سي. کله چې داسې ازار لنګي قات کړي په مابین کې، بیا به ښي طرف ته قات کړي، بیا به چپ طرف ته بېرته راقات کړي، مابین کې به سي. پټه به راواخلي، پټه به داسې ورباندې وتړي. پټه یې چې وتړله، د دې نه وروسته داسې پټه به وتړي، دا جیبونه به یې بېرته مخې ته کړي، او داسې به د ازار ورباندې راتاو کړي، لنګ به داسې پرې راتاو کړي، جیبونه به یې هم پټ سي، او لنګ به هم ډېر محفوظ او ساتلی وي. وګورئ، هېڅ قسم تکلیف په تګ کې نه وي ورته، او ځان هم که پکې پټ وي. څملاسته په لارې سفر هلته ټول به ډېر په سهولت او اساني سره وي انشاءالله. کله چې څادر او لنګ واغوسته، څلورم شی په عمره کې 2 رکعته نفل د عمرې په نیت باندې به وکړي. پنځم نیت به د عمرې وکړي. اللهم انی اريد العمرة فیسرها لی وتقبلها مني. ای خدای پاک، زه اراده د عمرې لرم، تی راته اسانه که، تی رانه قبوله که. تو په اخلاص به نیت وکړي، چې د ریا او د هر څه نه خلاص وي، ځکه رسول الله صلی مبارک باندې پاک شخصیت عام د حج نیت چې کوي،
چې عمرې نه چې کوي دا ځای پکې وایي چې لا ریا فیه، چې ریا نه وي په دې کې، ښه د اخلاص نیت به وکړي. شپږم تلبیه به ووایي، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نارینه به یې په لږ لوړ آواز وایي، ډېر په زورم نه، ډېر کرام نه، او ښځینه به یې په ټیټ آواز باندې چې نور خلق یې نه اوري، دا تلبیه به ووایي. تلبیه دې چې وویله ته محرم شوې. کوم شیان چې محرم دې پاره منع دي، ناروا دي، هغه نه به ځان ساتي. دا لږ وروسته درته وایم انشاءالله. کله چې دی لاړه مکې معظمې ته ورسېده، غسل امکانات و غسل دې وکړي، مستحب عمل ده. د دې نه وروسته به حرم شریف ته داخل سي. حرم شریف ته چې داخل سو، ولاړه ورله ورله د بیت الله شریف په لیدلو باندې کومې دعاګانې او حاجتونه چې الله د دنیا او د آخرت څه وي هغه د الله تعالی ته وړاندې کړي. الله تعالی ډېر رحیم ذات ته چې خدای پاک ورته قبول کړي او الله تعالی نه د عفو مغفرت د ټولو ګناهونو وغواړي. کله چې طواف شروع کوي، تر دې وخته پورې به دی په دې لارو، په تیارو، په موټرو، په ټولو ځایو کې تلبیه به ډېره وایي. خو چې طواف شروع کوي، تلبیه به قطع کړي. طواف چې شروع کوي د بیت الله شریف، نو ارتباع به وکړي، دې ته ارتباع وایي. دا څادر به د ښۍ اوږې لاندې کړي، چپه اوږه باندې به یې داسې راواچوي. حجر اسود شریف د دروازې د بیت الله شریف په چپ کونج باندې ده، د دې نه به شروع کوي. که امکان به تکلیفه د دې و چې حجر اسود خپل کې خو ښه خبره ده، کنې لرې نه به داسې استلام کوي. ګورئ، یولو په برابري باندې به لاسونه داسې ونیسي، بسم الله الله اکبر، لاسونه دې خپل کې د دې حجر اسود نه به چې بیت الله شریف چپ لاس ته راځي، طواف به شروع کړي. یو نقطې ته پام وکړئ چې دغه سنت ډېرو خلقو نه پاتې دي، بلکې خلق په تعجب ورته ګوري چې کوم طواف چې وروسته صفا مروه لري، اولو درې ګردشو کې به رمل پهلواني به کوي. کوشش دې کوي چې خلقو ته تکلیف ورنه کړي. کتابونه وایي که خلق ډېر وم، بیروبار و رش ډېر وم، جای په جای دې کرا کرا فوري، او دا ممکن ده. الحمدلله موږ چاته ښودلي دي، هغه یې کوي، نه چاته تکلیف ورکوي، په عین ډېر بیروبار کې او پهلواني هم کېږي. حتی فقې کتابونه وایي چې که ډېر رش و، جای په جای ولاړو، ماجې دې داسې خوري چې یو کم اندازه جای هم بې سنته پاتې نه شي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي او ټول د فقې کتابونه راخیستي دي. نو اولو درې ګردشو کې به چې وروسته صفا مروه لري کوم طواف، اولو درې ګردشو کې به پهلواني کوي، دا نور څلور ګردشونه به عادي حالت کې کوي. پهلواني طریقه دا ده. حجر اسود دې ښکل کړو، بیا به په دغه طرف باندې بیت الله شریف چپ طرف ته شي، داسې پهلواني به کوي، داسې به روانه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده او تر قیامته پورې دا حکم ده. ټول د فقې کتابونه راخیستي. داسې په ډېر بیروبار مازې ځان خوروي، په دا حرکت دې ځان ته په داسې رقم ورکوي، او د درې ګردشونو وروسته د څلور ګردشونو په عادي حالت کې کوي. حجر اسود ته چې هر وره رسېدلې، داسې به استلام کوي، لاسونه به داسې د ولو په برابري برابر کې بسم الله الله اکبر. د حجر اسود په برابري باندې شاته کونج، دې ته رکن یماني وایي. هغه ته څوک نږدې راتېرېدل، هغه یې ښکلولی سوی ښکل دې کي، او که نږدې نه و هغه ته له لرې نه لاس نه جګېږي، او حجر اسود شریف ته د لرې نه هم لاس جګېږي. نو دا طواف څو ګردشه دې پوره کړه. چې و ګردشه دې پوره کړه، اتم په عمره کې 2 رکعته واجب دی طواف، 2 رکعته واجب دی طواف. دا د هر طواف نه وروسته دی، د هر طواف نه که وروسته صفا مروه لري کې نه لري، 2 رکعته واجب دی طواف وکوي. خو د موږ تاسې د امام صاحب رحمت الله علیه په مذهب که چېرته وخت مکروهه و، سهار مانځنه به تر مرختو، غرمه چې لمر په تندي باندې وي، مازدیګر مانځنه به تر ماښامه، دغو اوقاتو کې به یې نه کوي. کله چې دا اوقات تېر سو، بیا دې دا 2 رکعته کوي. حرم شریف کې چې هر څه ته امکان وکولی سي،
که داسې امکان و بالفرض چې چاته تکلیف هم نه و او ده ته هم تکلیف نه و چې مقام ابراهیم علیه السلام د ده د بیت الله شریف په منځ کې راسي خو ښه خبره ده، خو لیکن دا امکانات اوس کم دي. کولی شي چې په هر ځای کې دی 2 رکعته لمونځ دي طواف وکړي واجب کولی شي. کله چې 2 رکعته واجب د طواف وکړه د دې نه وروسته به نهم شی زمزم اوبه به وڅښي. زمزم اوبه چې څومره څښلی شي دا د مؤمن علامه ده. حدیثو کې راځي د مؤمن علامه دا ده چې د زمزم اوبو نه ځان مړوي، او دا یو ښه موقع ده چې ښه فرصت الله موږ تاسو ته راکوي. الله دې ټولو مسلمانانو نصیبه وکړي. او د منافق علامه دا ده چې د زمزم اوبو نه ځان نه مړوي. خو حاجي صاحبان چونکې نوي لاړ شي هلته خولې او ګرمي کوشش دې کوي غیر مبرد چې ډېرې یخې اوبه نه وي هغه وڅښي، نو بیا د زکام او د سینې تکلیف نه ورته پیدا کېږي. زمزم اوبه نه چې ځان ښه موړ که او دا دعا دې م کوي چې ای خدای پاک موږ ته د تا د ګران حبیب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خبر رسېدلې ده چې زمزم اوبه د کوم نیت د کوم شي دپاره وچښي دا درته کافي دي. حضرت دې نو خپل نیتونه وکړه، د علم کوي، تقوا کوي، صحت کوي، مرضونو لرې کېدا کوي، فقر ختمېدا کوي، احتیاج و مشکلاتو ختمېدا کوي. ځکه د ماشورې بله هو چې کوم شي ته وچښل چې حدیث کې راځي هغه دپاره کفایت کوي، پسوالی کوي. که دنیا دې کې د آخر دا نیت به وکړي زمزم اوبه به ښې ډېرې وچښي. لسم کله چې زمزم اوبه دې وچښلې د دې نه وروسته که د 2 رکعته نه متصل وکړي مشکل نشته، خو زمزم اوبه نه وروسته بیا ښه ترتیب راځي. ځکه ته صفا ته ځې، صفا مروه کوي، هلته بیا شنه راډونه دي هغې کې معلومېږي چې دغه ځای حجر اسود ته برابر ده. دغه استلام نه ډېر خلک ناخبره دي، هدایه شریفې راخیستې دي. دا بل استلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله 2 رکعته واجب د طواف وکړي دې نه وروسته بیا یې استلام د حجر اسود. صفا ته چې خېځې دا کونج کې دلته بیت الله شریف کونج معلومیږي درته، بیا به حجر اسود ته برابر سي، په دغه ځای کې به بیا استلام د حجر اسود شریف وکړي، بیا به صفا مروه شروع کړي. 11 صفا مروه. صفا اوله غونډۍ صفا راځي، پاس چتونو کې ټول اوار راځي، لاندې چتونو کې دا پورته صفا غونډۍ لږ پورته راځي. صفا غونډۍ ته چې وختلې بیت الله شریف درته ښکاره کېږي، دلته به اصلا د دعا چې چاته تکلیف نه وي، او که هلته موظفینو هغه عسکرو د حرم شریف اجازه نه ونې پرېښودلې بیا ډېر مه درېږئ، ځکه هلته د هغوی موظفینو څومره لحاظ وساتل چې دومره به د الله تعالی رحمت و برکات په دغه انسان ډېر ورئي. نو هلته چې یوه لنډه دعا دې وکړه، خپل حاجتونه مسلمانانو ټولو ته به کومه دعا چې په زړه کې وي هغه به وکړي. د صفا غونډۍ نه به دی شروع وکړي، هلته په چت باندې لیکلي د ګنبده باندې ان الصفا والمروة من شعائر الله، د آیت شریفه هلته ووایي. دا داسې ویلي مروه مخامخ ده، مروه ته به روان سي، روان به خپل ذکر اذکار به کوي چې کله هغه شنو راډو ته ورسېدي هلته به نه ډېرې تیزې منډې، بعضې حاجي صاحبان ډېرې تیزې منډې کوي، نه داسې نه ډېر کرا، داسې پهلواني په طریقه باندې، په داسې طریقه باندې، دا سنت طریقه ده. په داسې طریقه به د شنو راډو نه تېر سي، او دا هم د هغه ډېر قبولیت د دعاو ځای ده چې دا شنو راډو لاندې دغه ته میلین اخضرین وایي، دلته دعا وکړي. دې نه چې تېر سي بیا به عادي طریقه باندې ځي، مروه ته به ورسېږي. مروه نه بیت الله شریف پخپله نه ښکارېږي، خو صفونه معلوم دي. هلته به د خپل وس مطابق چې ډېر تکلیف چاته نه وي دعا به وکړي. دا د یو ګردش. بیا به صفا ته راسي په دغه طریقه، دوم ګردش، بیا مروه ته، بیا صفا، بیا مروه، بیا صفا ته، بیا مروه. مروه باندې تا ختم راځي، وګردشه دې پوره سو. چې پوره سو 12 د دې نه وروسته سر خیل یا کمول، په سر خیلو کې ثواب ډېر دی. سر د چې ورخي یا دې کم که نو ته د عمرې نه خلاص وي، بېرته خپل کالي اغوستی سي، خپل پټکی وي، خولۍ وي، واسکټ وي، ټول اغوستی سي. که دې بیا طوافونه کول په خپل واسکټو کالیو پټکي کې خپل طوافونه کوه څومره دې چې وس رسېده، او د هر طواف نه وروسته 2 رکعته واجب کوه. دا د عمرې طریقه سوه. خو یو نکتې ته ډېر متوجه سي ورونو،
کله دې چې تلبیه وویلې لبیک اللهم لبیک نه خلاص وې، نو دې نه وروسته ته محرم سوې. محرم دا معنا چې کوم شی په تا باندې الله تعالی منع کړي وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړي وي، دا کارونه به بیا نه کوي، دې نه به ځان ساتي. مثلا خپل بیبي سره کوروالی منع ده، دا به نه کوي. ګناوې به نه کوي، ګناوې خو هر چېرته ناروا دي. په قرآن عظیم شان کې چې هلته ښیي چې په حج کې فسوق و جدال نسته، دا معنا چې عبادت یو په یو لکه د ګناه یم ګوره دومره سخت عذاب ده. غیبت به نه کوې، توافق کې به بېجایه خبرې او مجلسونه نه کوې، چاته کنځاو جدال جنګ به نه کوې. که بل چا د سره جنګ کوو ته ورته وایو چې ورورجانه موږ خو عمرې ته راغلي یو، ورورجانه موږ خو حج ته راغلي یو، موږ خو جنګ ته نه یو راغلي، دا خو د جنګ ځای نه ده. الله وایي چې فسوق و جدال جنګ نسته په حج کې، الله منې کړي یو، موږ څنګه دا کار وکړو؟ خیر ده په نفس دې لږ پښه کېږده، درته تیزه خبر دی وکړې برداشت ته الله به درنه راضي سي. او په حرم کې دې ګوره بیا ګناه جنګ هم د هومره غټ عذاب ده لکه عبادت باندې څومره ثواب. دې شیانو کې به ډېر پام کوئ، یو د بل سره بحثونه او جنجالونه او دا شیان به نه، ارام سکون سره خپل عبادات تر څو چې بېرته خپل وطن ته راځي سړی دا به ترسره کوي. سر به نه پټوي، پښې به نه پټوي، خو کې دغه کنګرې دغه بیډۍ دغه ډېرې ضرور دي چې لوڅ وي. اکثره خلکو داسې چپلکې یا څپلۍ پښو چې دغه هډوکی پټ وي، دا منع دی. په احرام کې به دا موږ تاسې په مذهب کې دا دی، دا به نه پټوي. ګنډلې جامې به نه اغوندي، خوشبويي به نه لګوي، رنګداره په زعفرانو په دغو باندې جامې به نه اغوندي. سر کمول یا رخیل دا منع دی، دا به نه کوي. نوکان به نه پرې کوي، بریتونه به نه لنډوي، دا ټول منع دي. او غسل کولی سي، که غسل کوو ګرمي وه ستړی ستومان و، خو ګورئ شامپو خوشبویه صابونونه دا به نه استعمالوي، دې نه به ځان ساتي. او ځان دې تخته تخته نه سولوي، ځکه ویښتان تویېږي او ویښتان تویول منع دي په هغه حالت کې. د ښځو لپاره احرام په مخ کې ده، هغه مخ نه پټوي. خو بعضې ښځې یا د لویو کورونو کتابونه لیکي، نه خوښوي چې مخ یې لوڅ سي، نو هغو دپاره به فقه کتابونه داسې طریقه ښودلي چې یا داسې خوا به د لرګیو یو شی مخکې جوړېده، اوس دا پکداره خولۍ دي چې یو په سر باندې یو چی راواچي چې مخ باندې جامه نه لګېږي، داسې طریقه کولی شي. دا خو لکه چترۍ چې په سر مشکل نه لري، خو داسې جامه چې مخ سره لګېږي دا منع ده د ښځو دپاره. نور خو ګنډلې جامې هغه اغوستی سي، خوشبویو دا به نه استعمالوي، هغه د هغو دپاره منع ده. دا د عمرې طریقه سوه. نور چې څومره طوافونه سره کوي خپل عادي حالت کې خپلو جامو او واسکټونو کې کوي.